الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د پیغام ټي وي قدرمن لیدونکو، زه عبدالغفار یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د خپل نوي پروګرام د غوره صفتونو او غوره عبادتونو سره. د بهترین صفاتو سره یو صفت د تقوا دی چې په انسان کې تقوا راسي. دا یو عظیم صفت دی او عظیم عبادت دی. بیا تقوا وایي څه ته؟ اول موږ تقوا وپېژنو، بیا به موږ په ځان کې راولو. تقوا دې ته وایي چې انسان ته الله رب العالمین کم امرونه کړي دي هغه انسان وکړي، او الله رب العالمین چې انسان د کم شانو څخه منع کړي دي انسان هغه پرېږدي. دې ته وایي متقي. امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د ابی بن کعب څخه پوښتنه وکړل چې تقوا څه ته وایي. هغه ورته فرمایي چې امیر المؤمنین هل سلکت طریقا فیه شوق؟ ای امیر المؤمنین په داسې لاره باندې تللی یې چې په هغې کې ازغي وي؟ عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې او په داسې لاره باندې تللی یم چې په هغې کې ازغي وي. نو ابی بن کعب ورته فرمایي فماذا صنعته؟ نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې ما به خپل کپړې راټولې کړلې او کوشش به مې کوئ چې په دې ازغیو کې ونه موښلم. نو ابی بن کعب ورته فرمایي دې ته وایي تقوا. ته به ځان راټولې، ځان به بچ کې چې د الله رب العالمین په محارمو کې واقع نسي، چې کوم شان الله رب العالمین په تا باندې حرام کړي دي هغه ونه کړي. دې ته وایي تقوا. او چې کوم شانو باندې الله رب العالمین تا ته امر کړي هغه وکړي. علی رضی الله عنه فرمایي چې تقوا وایي الخوف من الجلیل سبحانه وتعالى والعمل بما في التنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. تقوا دې ته وایي الخوف من الجلیل، د الله رب العالمین څخه بیریدل، والعمل بما في التنزيل، قرآن کریم کې چې الله رب العالمین د کوم شانو تا ته امر کړي دي د کولو په هغه باندې عمل کول، او والاستعداد لیوم الرحیل، او د قیامت د ورځې دپاره کوشش کول، د هغې دپاره تیاری کول. دې ته وایي تقوا. میمون بن مهران دا د دې امت د لوی علماو څخه دی رحمه الله. هغه فرمایي چې متقي هغه انسان ته وایي المتقي اشد محاسبة لنفسه. متقي هغه انسان ته وایي چې د خپل ځان سره په حساب کې سخت وي. د چا نه؟ من الشریک الشحیح لشریکه. د هغه ملګري سره چې هغه ستا سره په یو کار کې شریک وي او هغه ملګري ستا بخیل وي، نو چې هغه ستا سره په یو کار کې په یو تجارت کې شریک وي، هغه سخت بخیل وي، ستا سره د یو روپۍ حساب کوي، نو متقي هغه انسان ته وایي چې هغه د خپل نفس سره دا رقم حساب کوي چې نفسه تا نن ورځ د الله رب العالمین اطاعت څومره کړی دی او تا د الله رب العالمین نافرماني څومره کړې ده. دې ته وایي متقي. بیا د تقوا دپاره ډېر ثمرات او ډېر فواید دي. کم انسان چې متقي وي، کم انسان چې په ځان کې تقوا راوستی وي، الله رب العالمین دغه انسان سره محبت کوي. د الله رب العالمین محبت دا یو لوی شی دی، او دا محبت چې د کوم شي په وجه باندې راځي هغه هم یو عظیم صفت دی چې هغه تقوا ده. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هغه څوک چې د الله رب العالمین په وعدو باندې پوروالي وکړي او تقوا وکړي،
فإن الله مع المتقين فإن الله يحب المتقين. الله رب العالمین محبت کی د متقیانو سره. د الله رب العالمین رحمت چې کیږي په هغه کسانو باندې کیږي چې په هغې کې تقوا وي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. الله رب العالمین فرمایي چې دا کتاب چې موږ نازل کړی دی دا له برکت والا کتاب دی. تاسو د دې تابعداري وکړئ او د الله رب العالمین څخه وبېرېږئ د دې دپاره چې الله رب العالمین په تاسو باندې رحم وکړي. نو تقوا سبب د رحمت د الله رب العالمین ګرځي. الله رب العالمین چې مدد کوي د انسان، الله رب العالمین په تقوا باندې د انسان مدد کوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. الله رب العالمین دا کسانو سره دی په مدد باندې چې هغه تقوادار وي، هغه نیک خلک وي. الله رب العالمین د متقی مدد کوي. انسان باندې مختلف حالات راځي. کله یو انسان په یو مشکل کې مبتلا وي، دا مشکل څخه دی ځان ایستل غواړي. کله انسان یو کار کول غواړي لیکن هغه کار کول دته مشکل وي، هغه کار دی نشي کولی. الله رب العالمین چې انسان د مشکلاتو څخه باسي، الله رب العالمین چې انسان ته سخت کار اسانه کوي، هغه الله رب العالمین په تقوا باندې کوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا. څوک چې د الله رب العالمین څخه بیریږي، الله رب العالمین به دته یو لاره وګرځوي دته د تکلیف د ایستلو نه. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. څوک چې د الله رب العالمین څخه بیریږي، الله رب العالمین به دغه انسان ته د کارونه اسانه کړي. الله رب العالمین به په دغه انسان باندې اسانتیا راولي. تقوا دا یو داسې عظیم صفت دی چې د تقوا په وجه باندې الله رب العالمین د انسان اعمال قبلي. د انسان عمل چې قبلیږي الله رب العالمین په تقوا سره قبلي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي د قربانی په باره کې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله رب العالمین دغه تقوا مطابق د انسان عمل قبلوي. تقوا باندې انسان د الله رب العالمین د عذاب څخه نجات پیدا کوي. انسان دی، کله دغه څه ګناه کیږي، دا ګناه چې دا وکړل انسان محتاج دی دې ته چې دا ګناه د ده څخه لرې سي. دا ګناه الله رب العالمین د انسان څخه لرې کوي د تقوا په وجه باندې. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. یا کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی د الله رب العالمین څخه وبېرېږئ. کله چې تاسو د الله رب العالمین څخه وبېرېږئ، الله رب العالمین به ستاسو اعمال در صحیح کړي او الله رب العالمین به تاسو ته ګناهونه در معاف کړي. نو تقوا سبب د مغفرت د ګناهونو دی. چې انسان کې تقوا وي الله رب العالمین دا انسان ګناهونه معاف کوي.
تقوا یو داسې عظیم عمل دی چې الله رب العالمین د دې بدله جنت ګرځولې ده. څوک چې د الله رب العالمین څخه وبېرېږي الله رب العالمین هغه انسان ته جنت ورکوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تاسو د الله رب العالمین مغفرت ته مخکېوالي وکړي او داسې جنت طرف ته مخکېوالي وکړي چې د هغې پلنوالی دومره دی لکه اسمانونو مځکې، د هغې پلنوالی دومره دی لکه اسمان او د مځکې په مابینځ کې. او الله رب العالمین دا جنت تیار کړی دی د پاره د متقیانو. اعدت للمتقین. الله رب العالمین دا جنت ګرځولی دی د پاره د متقیانو. نو تقوا بدله چې ده الله رب العالمین جنت ګرځولې ده. الله رب العالمین تقوا دا ترازو ګرځولی دی په مابین د بندگانو کې. الله رب العالمین چې بندگان تلی په تقوا باندې تلی. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای خلکو موږ پیدا کړي یاست تاسو لره د نارینه او زنانه نه او الله رب العالمین فرمایي ما تاسو غټ غټ قبیلې والا ګرځولي یاست، بیا په دې غټو غټو قبیلو کې ما تاسو کوچني کوچني قبیلې والا ګرځولي یاست. کله یو غټ قوم وي د هغه یو نوم وي بیا د هغه قوم لاندې کوچني کوچني قومونه نور هم وي. او الله رب العالمین فرمایي چې ستاسو غوروالی دا د دې قبیلې په وجه باندې نه کیږي، دا صرف د پیژندتوب دپاره الله رب العالمین فرمایي دا ما ګرځولی دي، لیکن ستاسو غوروالی عزتوالی دا په تقوا سره راځي. تاسو د یو بل څه چې بهتره کړي دا د تقوا په وجه باندې بهتره کړي. تقوا یو داسې عظیم عبادت دی او صفت دی چې الله رب العالمین انسان په دې باندې د ډیرو ګناهونو ساتي. چې کله انسان کې تقوا وي د الله رب العالمین څخه بیره وي هغه انسان د الله رب العالمین څخه په ښکاره باندې هم بیریږي چې د ښکاره یو بد کار کوي د خلکو مخ ته، او کله چې دی یوازې هیڅوک نه وي دی هم بیا د الله رب العالمین څخه بیریږي، ځکه د الله رب العالمین خپل مخ ته حاضر ګرځولی دی چې الله رب العالمین هر ځای ما ویني. دې ته متقي سړی. تقوا دې ته نه وایي چې انسان په ښکاره باندې یو قسم عمل کوي د خلکو مخ ته یو قسم عمل کوي، کله چې دی یوازې بیا د الله رب العالمین نافرماني کوي. متقي دې ته نه ویل کېږي. متقي هغه انسان ته ویل کېږي چې د ظاهر او باطن ښکاره عمل او پټ عمل یوازې د الله رب العالمین دپاره کوي. بیا راسې موږ وګورو چې دا دومره عظیم صفت دی دا تقوا دا په انسان کې څنګه راځي؟ انسان به څنګه متقي کېږي؟ انسان کې تقوا راځي کله چې انسان اخلاص وکړي په خپل عمل کې. عمل کې چې انسان اخلاص وکړي بیا تقوا په دې انسان کې راځي. متقي هغه انسان جوړېدلی سي چې دی اول د فرائضو اهتمام وکړي، چې کوم الله رب العالمین پر ده باندې فرض کړي دي کوم اعمال دی هغه اول فرائض وکړي.
انسان کې تقوا هله راتللی سي چې الله رب العالمین د کوم حرامو شانو څه دی منع کړي دي چې ته به دا کارونه نه کوې دا حرام دي زنا کول حرام دي غلا کول حرام دي درواغ ویل حرام دي د دې محرماتو څخه ځان بچ کړي تقوا په انسان کې هله راتلی سي چې دی خپل پټ عبادت زیات کړي سری عبادت ویل کېږي پټ عبادت چې دی هېڅوک نه ویني یو دی وي یو الله رب العالمین ویني دغه انسان کې بیا تقوا راتللی سي انسان تقوا هغه وخت په ځان کې راوستلی سي چې کله دی خپل مخ ته کې هغه فواید هغه فایدې چې الله رب العالمین انسان ته په تقوا باندې ورکوي هغه بدلې دی رامخته کړي چې الله رب العالمین یې په تقوا انسان ته ورکوي کله چې دی هغه رامخته کړي بیا انسان متقي جوړیږي چې الله رب العالمین په تقوا باندې انسان ته دومره بدلې ورکوي نو زه ولې د الله رب العالمین یو متقي بنده جوړ نسم الله رب العالمین په تقوا باندې انسان ته جنت ورکوي زه ولې متقي جوړ نسم الله رب العالمین انسان ته په تقوا باندې سخت کارونه درته اسانه کوي الله رب العالمین انسان ته په تقوا باندې د غټو مشکلاتو څخه انسان باسي نو زه ولې متقي جوړ نسم کله چې انسان دا فایدې رامخته کړي د تقوا بیا انسان متقي جوړیږي بیا دغه انسان د الله رب العالمین څخه هیڅکله نافرماني نه کوي دغه انسان بیا ټول خپل عمل الله رب العالمین ته ګرځولی وي ځکه د دې انسان ایمان وي چې الله رب العالمین په دې اعمالو باندې ماته بدله راکوي الله رب العالمین دا زما اعمال ضایع کوي نه نو بیا انسان په ځان کې تقوا راولي په ځان کې بیره راولي د الله رب العالمین نافرماني نه کوي یوازې د الله رب العالمین څخه بیره کوي الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته دغه عظیم صفت او عظیم عبادت چې د الله رب العالمین څخه بیره ده الله رب العالمین دې موږ تاسو ته رانصیب کړي الله رب العالمین دې موږ تاسو د نافرماني څخه وساتي چې د الله رب العالمین نافرماني به کوو الله رب العالمین دې موږ څخه متقیان جوړ کړي الله رب العالمین دې موږ تاسو څخه ګناهګار نه جوړوي د نن پروګرام وخت پای ته ورسېدی د راتلونکي پروګرام پورې مې په لوی الله پاک باندې سپارم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ